السلام علیکم. زه امیلیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. دا د اډوب پریمیر 14مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به مونږ او تاسې په انیمیشن اینډ کی فریم باندې کار کوو. درسونه چې مونږ ووي هغه تقریبا زمونږ بیسیک درسونه وو، یعنی ابتدایي درسونه وو. کی فریم انیمیشن دا لږ ذره اډوانس درسونو کې راځي، خو اسانه ده. لږ کار غواړي، لږ پریکټس غواړي، ډیر په اسانه طریقې سره زده کیږي. کیدای شي پس له دې نه یو ځینې په ویډیوګان چې زه کوم هغه لږ زره اوږدې شي تر څو تاسې پرې ښه صحیح پوه شئ. نو له تاسو مې هیله ده چې کله د ویډیو اپلوډ کیږي او تاسې ګورئ چې هغه اوږده ده، نو تاسې ورته زړه مه تنګوئ. کوشش کوئ ویډیوګانې پوره ګورئ. په یو ځل کتلو سره کیدای شي ستاسې زده نشي، نو په 2 ځلې یې ګورئ، 3 ځلې یې ګورئ. بعضې ملګري دا شکایت هم کوو چې ویډیو مونږ ګورو، ریزولوشن یې صحیح نه وي، خیره وي، مونږ ته پکې صحیح نه ښکاري. نو هغو ته مې دا دغه ده چې کله تاسې وی ګورئ نو دغه ستونزه د انټرنیټ وي. همیشه چې ویډیوګانې ګورئ کوشش کوئ HD کوالټۍ ته واړوئ تر څو تاسو ته هر څه صفا ښکاره شي. او که چېرته تاسو HD کوالټۍ ته وانه اړوئ نو خامخا چې کله نټ سلو وي د هغه کوالټي هم کمزوری وي، نو تاسو ته ویډیو صحیح نه ښکاري. نو راځو دغه کی فریم باندې خبرې کوو، انیمیشن باندې خبرې کوو. نور په دې ویډیوګان کې به موږ دا زده کوو چې څنګه کولی شو یو ټکسټ ته، یعنی یو خط ته، یو ټایټل ته حرکت څنګه ورکو، هغه د انیمیشن څنګه ورکو. تاسو به ځینې ویډیوګانو کې کتلي وي چې بعضې نومونه یا بعضې فیسبوک اډرسونه چې مونږ لیکو هغه بره نه راښکته کېږي یا یو څنډې نه راوځي، او یا خپله ویډیو نه زوم کېږي، بیرته زوم اوټ کېږي. دغه طریقې مونږ اډوب پریمیر کې څنګه کولی شو، دغه مونږ څنګه استعمالولی شو، دغه افیکټ مونږ خپله څنګه جوړولی شو، په دې باندې به کار کوو. زما راتلونکي ټولې ویډیوګانې په دغه برخه کې به وي. نه پوهېږم 4 پاټه 15 پاټه هر څومره چې جوړېدی زه په دې جوړوم، ځکه مونږ سره مختلف ډیزاینونه دي. مونږ په هر څه باندې کولی شو دغه کارونه وکړو. مونږ سره چې څونه افیکټس دي، که هغه د ویډیو په برخه کې دي، که هغه د اډیو په برخه کې دي، په دې ټولو باندې مونږ کولی شو دغه افیکټونه جوړ کړو او په خپلې طریقې سره، په خپل سیسټم سره، که هغه لوګو وي، که هغه ټایټل وي، که هغه ستاسې نوم وي، که هغه د فیسبوک آی ډي وي، که هغه د انسټاګرام آی ډي وي، هر څه چې وي او تاسې غواړئ په سکرین یې شو کړئ، هغه ته یو حرکت ورکړئ، هغه ته یو ټرانزیشن ورکړئ، یو انیمیشن ورکړئ. دا مونږ کولی شو د کی فریم په واسطه ترسره کړو. نو زمونږ راتلونکي ویډیوګانې به ټولې په همدې وي او کیدای شي دغه ویډیوګانې لږې اوږدې هم شي، ځکه چې تر څو تاسې زه ښه پوه کړی شم. نو د وخت ضایع کول نه تېرېږو، ځو خپل درس شروع کوو. له تاسو نه مې یوازینۍ غوښتنه هیله دا ده، کوشش کوئ ویډیوګانې آنلاین ګورئ تر څو ماته هم یو څه سپورټ راورسېږي او ملګري چینل ته رابلئ تر څو زما سبسکرایبر هم زیات شي. او څومره چې ستاسې سپورټ ډېر وي، څومره چې ستاسې لایکس ډېر وي، څومره چې ستاسې کمنټس ډېر وي، زه هغومره لا تشویق کېږم او ویډیوګانې جوړوم. نو کوشش وکړئ چې په دغه برخه کې ما سره همکاري وکړئ. نو راځو دلته ما سره لوګو ده او مونږ به پر دې لوګو خپل کار کوو او دې ته به انیمیشن ورکوو. د دې نه وړاندې یو بیکګراوند مونږ جوړو. فکر کوم نور ویډیوګانو کې مونږ په بیکګراوند جوړولو باندې کار نه کړی. خیر په همدې ویډیو کې زده کوو. را به شئ دلته میډیا، کوم میډیا فایل چې مونږ سره دی، دلته چې مونږ خپل فایلونه راوړو د ایډیټ لپاره، دلته به تاسې رایټ کلیک کړئ. رایټ کلیک کولو نه وروسته به دلته راشئ نیو اټمپ په نوم باندې مونږ سره اپشن دی. نیو اټم کې به تاسې راشئ، دلته مونږ سره کلر میټ په نوم باندې اپشن دی. دا نور اپشنونه مونږ سره شته، تاسې کولی شئ خپله تجربه کړئ. خو بیکګراوند جوړولو لپاره کلر میټ ته راځو او دلته کوم چې خپل د دې سایز دی بای ډیفالټ هم دا پرېږدو او اوکې باندې کلیک کوو. دلته د خپل بیکګراوند لپاره مونږ کلر انتخابو، زه ورته سپین کلر انتخابوم. اوکې باندې کلیک کوو، دې ته یو نوم ورکوو او اوکې کلیک کوو. نو دلته مونږ سره یو لایر جوړ شو، یو بیکګراوند جوړ شو. اوس زه دا راخلم او دلته زمونږ ټایم لاین چې دلته ډراپ کوم تر څو مونږ سره سیکوینس هم جوړ شي او دا دلته مونږ سره راشي. نو تاسې ګورئ کوم بیکګراوند چې ما جوړ کړی هغه دلته ما سره راغی. زه د دې سایز لږ غټوم، د دې اندازه ډېروم 10 ثانیو پورې، او په دغه 10 ثانیو کې مونږ خپل کار سرته رسوو. اوس راځو ما سره چې زما کومه لوګو ده دا را اخلم او د دې بیکګراوند د پاسه دلته اچوم. د هغه نه وروسته د دې سایز هم د بیکګراوند تر اندازې پورې رسوم. نو له دې نه مخکې تاسې به افیکټ کنټرول ته راځئ. مونږ مخکې ویلي چې مونږ هر افیکټ اپلای کوو، هر افیکټ باندې کار کوو. مونږ دلته راځو افیکټ کنټرول ته. نو افیکټ کنټرول ته راځو
افیکټ کنټرول کې به تر اوسه تاسو ډیر څه نشئ کولی بغیر له دې نه چې د لوګو پوزیشن چینج کړئ یا د دې سایز غټ کړئ یا یې وړوکی کړئ یا یې روټیشن برابر کړئ خو اوس مونږه کار کوو چې څنګه کولی شو دې له مونږه ټرانزیشن ورکو نو ویډیو دقیق وګورئ او بار بار یې وګورئ چې پوه نه شوئ او هرې برخې ته خیال وکړئ کم پام وي یو هیډ دلته ما سره دی او یو هیډ دلته مونږ سره موجود دی کومه ویډیو چې تاسو انتخابوئ دلته په ټایملاین هم تاسو ته ښکاري او دلته به هم تاسو ته ښکاري مونږ چې هر کار کوو د هغه آوټپوټ خو دلته ښیي او کوم کی فریم چې اډ کېږي هغه کی فریم به دلته مونږ سره شو کېږي کی فریم څه دی یو ډایمنډ غوندې شکل دی زه یې ستاسو ته ښیم دلته راځم دا زما هیډ دی که دا خوځوم هم دلته ورسره دا خوځېږي دواړه د یوې ویډیو ده نو مونږ چې کله پوزیشن انتخابو یعنې ځای انتخابو دا به د ځینه برابر وړله نو راځو اوس کنسپټ دا دی زه داسې کول غواړم چې کله زما ویډیو شروع کېږي نو لوګو دی نه وي خو چې کله ویډیو د شروع کېږي نو د لوګو زوم کېدل دې هم ورسره ورو شروع شي او چې کله یوې ته یا 2 سکند ثانیو ته رسېږي دا لوګو دې اوس چې په کومه اندازه ده په دې اندازه راورسېږي هغه نه وروسته دې لوګو په خپل حال کې وي همدغسې د راشي چې کله دې ساحې ته رسېږي له دې ساحې نه وروسته د لوګو ورو همدغسې که زوم آوټ شي او همدغسې دې ورک شي دا زموږ کنسپټ دی او په دې باندې موږ کار کوو دا څنګه کولی شو اوس یې په دې ویډیو کې موږ تاسې وایو نو راځو د هر څه نه وړاندې به د خپل هیډ راولو سټارټینګ ته د ویډیو سټارټینګ ته چې راولو اوس تاسې راشئ موږ زوم ان او زوم آوټ د سکیل په واسطه کوو که ستاسو فکر یې چې کله دا موږ ډېر کړو نو زموږ لوګو زوم ان کېږي چې کله یې کم کړو نو زموږ لوګو زوم آوټ کېږي خو دا باید خپل اډوب پریمیر موږ ته وکړي چې د کومې ساحې نه کومې ساحې پورې زموږ لوګو زوم شي اوس دا زما د لوګو اصلي حالت دی او یا زه راځم د لوګو اصلي حالت 100% ټاکم دا زما د لوګو اصلي حالت شو زه وایم چې کله دې ځای کې زما لوګو دی نه ښکاري یعنې زوم سکیل چې دا باید 0 وي نو زه راځم دلته لومړی کی فریم اډ کوم کی فریم دا تاسې ګوره د هر افیکټ سر ته چې دا کوم واړه ساعتونو علامې ښکاري سټاپ واچ علامې ښکاري د دې په واسطه موږ کی فریم اډ کولی شو دا تاسې ګورئ دغه ساعتونه د دې په واسطه موږ کولی شو کی فریم اډ کړو زه اوس راځم دلته کلیک کوم چې کله کلیک کړم نو تاسې دغلته وګورئ یو وړوکی غوندې شکل دلته موږ سره جوړ شو تاسې دلته ګورئ دلته موږ سره وړوکی شکل جوړ شو دغلته هم موږ سره یو اپشن اضافه کړی شو که زه راشم بل کی فریم اخلم نو کله چې په دې کلیک کوم نو تاسې ګورئ یو بل شکل دلته اډ شو مثال که زه بل کی فریم اخلم کلیک کوم دلته یو بل شکل ما سره کړي دغه ته ویل کېږي کی فریم او ټول کارونه د ده په کولو سره ترسره کېږي د ده دا چې موږ چېرته ټاکو دې ته په کتلو سره اډوب پریمیر خپل هماغه دنده چې موږ ورته ورسپارو پر هماغه باندې کار کوي نو زه دا کنټرول زیډ کوم راځم خپل هیډ مې دلته سټارټینګ کې ودرو او دلته کی فریم زه اډ کوم څه لپاره سکیل لپاره مونږ خو د زوم ان او زوم آوټ نه کار اخلو نو سکیل لپاره دلته کی فریم اډ کوم اډ مې کو اوس ورته وایم چې دا زما د ویډیو سټارټینګ دی دلته باید د لوګو کوم سایز چې دغه باید 0 وي نو زه دلته 0 لیکم انټر بټن کې کاږم نو زما هغه لوګو ورکه شوه اوس زه راځم ورته وایم چې بس دې ساحې پر بس دلته د زما لوګو نه وي خو چې کله زه راځم 2 سکندو کې یعنی 2 ثانیو کې د زما لوګو څه شي زما لوګو د رو همدغه زوم ان شي او بیرته 100% ته ورسېږي کله چې د هیډ دې ساحې ته ودرو ته کولی شي راشي دلته بیا کی فریم اډ کړي او که نه اډ کړي نو دلته کولی شي چې کله ته سایز ورکړي خپله کی فریم اډ کېږي ماسل ورکو نو اوس تاسې ګورئ چې دغه ساحې پکې به زمونږ لوګو نه ښکاري خو کله چې دلته هیټ روانېږي رو به زمونږ لوګو زوم ان کېږي او دلته به موږ سره فول کېږي مثال زه دلته ښیمه اوس ګوره چې زه دلته راشم او کله خپل ویډیو پلی کوم نو تاسې ګوره اوس لوګو نشته خو رو همدغسې پیدا کېږي او بیا به فول کېږي دا موږ سره یو انیمیشن جوړ شو لوګو سر کې نه وي خو چې کله ویډیو پلی کېږي لوګو رو زوم کېږي او 2 سکندو ته چې 2 ثانیو ته چې رسېږي زموږ لوګو هم پوره کېږي اوس ورته وایم چې دې ساحې پورې خو صحیح شو زما لوګو فل شو دغه ساحې پورې د لوګو همدغسې په خپل حالت کې وي یعنې فل وي او نور د ورسره څه کار نه لري نو زه بیا هم راځم دلته او یو کی فریم اډ کوم نو دغلته ما ورته د دې هغه آخري ساحه وټاکله چې له دې ساحې سره تر دې ساحې پورې دی همدغسې موږ سره د دې سایز 100 وي خو چې کله دې ځای نه وروسته روانېږي دلته راځي نو باید د دې سایز رو کم شي او زوم آوټ شي
نو زه بیا هم راځم دلته او د دې سایز 0 کوم چې کله 0 کوم انټر کړم نو دلته موږ سره یو بل کی فریم اډ کیږي اوس انیمیشن داسې جوړ شو چې سر کې موږ سره لوګو نه وي خو کله چې ویډیو پلی کیږي رو به لوګو هم دغسې پیدا کیږي او دې پورې چې رسیږي لوګو به فل شي زمونږه لوګو به تر هغه فل وي تر څو چې دا هډ دې کی فریم ته نه رسیدلی کله چې دې کی فریم ته ورسېدو زمونږه لوګو به بیرته رو زوم اوټ کیږي او همدغسې به بیرته ورکیږي چې په دې ډول سره موږ وکولای شو د لوګو لپاره دغسې یو انیمیشن جوړ کړو دغسې یو ترانزیشن جوړ کړو او لوګو ته یو رقم حرکت ورکړو دا یو وړوکی مثال دی چې موږ کولی شو دغسې کارونه د کی فریم په واسطه وکړو اوس که چې دلته راشم او دا هډ دلته ودروم او دلته دا ویډیو پلی کړم نو تاسې ګورئ دغسې موږ سره یو افیکټ جوړ شو او موږ وکولای شو چې خپل کومه لوګو موږ پر ویډیو باندې اچو هغه ته داسې یو حرکت ورکړو داسې یو انیمیشن ورکړو نو تاسې وکتل چې موږ څنګه کولی شو د کی فریم په واسطه ښایسته ښایسته انیمیشن جوړ کړو او که هغه لوګو وي که ټایټل وي هر څه چې وي هغه له انیمیشن ورکړو یو ځل بیا درله تکراروم موږ چې کوم کارونه کوم انیمیشن ورکوو یا کوم حرکتونه ورکوو خپل لوګو ته ټایټل ته هغه ټول د کی فریم په واسطه کیږي کی فریم د هر افیکټ یا د هر کوم کنټرول چې موږ سره شته د هغه مخې ته چې دا کوم واړه ساعتونه ښکاري دغه ته د دې په واسطه موږ کولی شو کی فریم اډ کړو مثال مونږ څنګه چې په دې لوګو وکړه مونږ داسې کانسیپټ ونیو چې کله سر ته د ویډیو شروع وي نو هغه وخت کې مونږ سره لوګو نه وي نو د هغه لپاره زه راغلم دلته ما کی فریم اډ کو او دلته مې سایز ورله 0 یعنې 0 کو چې زما د لوګو سایز دی 0 وي او دلته راغلم ورته ویل چې کله مې هډ دغه ساحې ته ورسېدو نو دلته دې ما سره دغه سل شي زما د لوګو اندازه دلته سل شي کله مې سل کو نو دلته موږ سره کی فریم اډ شو بیا مې ورته ووي چې کله زما هډ دې پورې روان وي تی بل هډه پورې دلته دې همدغسې سل وي خو کله چې دې ته ورسېدو او مخکې روان شو نو دې نه دې وروسته دې زما دغه کوم د لوګو سایز چې دا دې ورو که وړوکی شو د آخري کی فریم ته چې رسېږي همدغسې دې ختم شي او ورک شي نو دا یو وړوکی مثال و نور ویډیوګانو کې به نور کارونه کوو ټایټلو باندې به کارونه کوو او دې ته به نور ډیزاینونه هم ورکوو نو تاسو تر هغه په دې ویډیو باندې پریکټس وکړئ ځان په دې کې فریم باندې پوه کړئ که چېرته پوه نه شوئ یا څه پوښتنه وه یا څه ستونزه وه او یا زما د درس په دې میتود تاسو پوه نه شوئ نو تاسې ماته کمنټ پرېږدئ زه هغه ګورم هغه اصلاحات راولم او کوشش کوم چې له دې نه هم په ښه طریقې سره تاسې پوه کړم خو یوه خبره یاد ساتئ ما تاسو ته مخکې هم ووي تاسې په یو ځل کتلو سره کیدای شي دغه درس زده نه کړئ تاسې په ذهن کې کښېنئ کوشش وکړئ ویډیو بار بار ګورئ نو تاسې به پوه شئ چې کی فریم څنګه استعمالیږي او موږ څنګه کولی شو له هغه څخه کار واخلو تر بیا تاسې په خدای سپارم چینل سبسکرایب کړئ کوشش کوئ ویډیوګانې آنلاین ګورئ د خدای په امان